د کندهار په میوند ولسوالۍ او د کندهار ښار په شپږمه ناحیه کې د څه کم 1 میلیون امریکایي ډالرو په ارزښت د یوې پروژې کارونه بشپړ او د یوې بلې د جوړولو کارونه پیل شول. له دغو پروژو څخه یوه پروژه په میوند ولسوالۍ کې د یو کانال ګټې اخیستنې ته سپارل وه چې په دې اړه جوړو شوو مراسمو کې د کرهڼې وزارت تخنیکي مرستیال مولوي صدر اعظم عثماني وویل د ملالۍ په نوم دغه کانال د ملګرو ملتونو د پراختیایي پروګرام یا UNDP لخوا په 1.4 امریکایي ډالر جوړ او ګټه اخیستنې ته وسپارل شو او یو بله پروژه د کندهار ښار په شپږمه ناحیه کې د پنجاب کانال د کارونو پیلېدل دي چې 4 کیلومتر اوږدوالی لري او په پاخه ډول به جوړ شي. د نن دوه پروژې افتتاح کړي او یو تقریبا د دې کار چې د ملالۍ د کانال په نام باندې دا اخر ته ورسېدو. دا 2.5 کیلومتر دی چې په دې باندې 1,06,000 امریکایي ډالر مصرف شوي دي او بل چې موږ نوی کار افتتاح کو په شپږمه حوزه کې ساکال د حمل نه تر اوسه پورې د همکار مؤسسې په تر باندې په ټول افغانستان کې موږ 120 میلیونه ډالر په پروژې باندې چې هم په جریان کې دي او ځنې مسله کار ته یعنی اخري ته رسیدلي. د کندهار د اقتصاد رئیس عبدالسلام بریلي دغه کانال د پیل په مراسمو کې وویل چې دغه کانال هم د ملګرو ملتونو د پراختیایي پروګرام یا UNDP لخوا په 852 امریکایي ډالر جوړیږي. یوه پروژه چې د اجمالي صاحب بشتون کې د پنجاب د کانال د افتتاح شو چې 4,000 متره ده، هغه په بره باندې 4 متره د هرات د سړک څخه بیا در نترو پورې چې 25,000 جریب مځکه دا خړوبوي چې دا پر اقتصاد باندې ډیر مثبت اغیز ولري او د خلکو زراعت په میکانیزم سي هغه اوبه چې پخوا به نور اوبه به مځکې به جذبولې دا به مستقیما در باغو او تر هغه خلکو پر رسیږي چې اړتیا ورته لري. د میوند ولسوالۍ اوسیدونکي د ملالۍ کانال په جوړېدو سره خوښي ښیي او وایي چې د دغه کانال په جوړېدو سره د 40 سلنه اوبو د ضایع کېدو مخه ونیول سوه. د دغه چینې پیدایښت ته چا نه دی په یاد چې د څه وخت څه ده خو د نیکونو د وخت څخه موږ دلته اوسېږو تقریبا در 200 یا 2.5 کاله اخواسه موږ په دغه ځای کې شتون لرو. نو دغه اوبه بس پر دغه یو خیال باندې چې ډېرې ولږې نه درلودل او اوس یې موږ ته چې دغه کانال فعاله سوی دی یا کار شروع سوی دی اوس ګټې اخیستنې ته وسپارل سو تقریبا 4 حصه موږ ته اضافتوب په لاس راغلی دی. د دغو پروژو ترڅنګ پرون د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې 15.5 کیلومتره استنادي دیوال هم ګټه اخیستنې ته وسپارل سو تر څو په ژمي کې له کدني روز څخه بولدک ته د بهیدونکو سیلابونو مخه ونیول سي.